ځوانانو پاسیږي وطن آباد کې کار پکار دی ځوانانو پاسیږي وطن آباد کې کار پکار دی اسې اوزګار یو موږ دلته سوزګار پکار دی غزل به مې شي دا سیمه سندریزه به شي غزل به شي دا سیمه سندریزه به شي راټول بیتونه به ښکلې یو بازار پکار دی ډېره شکریه ادا کوي ځای سکینه راغلی دی نو زه دا سول کما ټول پښتانه ته چې پلیز په خپل بچون او بچی باندې تعلیم حاصل کړي بس مو دا سکول په 1 مئی 1998 کې جوړ کړ په دانه د مخه په دغه علاقه کې ډېره پوته علاقه وا کنه په دغه شي کنه تقریبا 14 کسونه خالی بي کړی و نو ګارډن تو تاسو سلام ویل نه کو چې مشته د تیارینا درونه یای طرف تر واستلی مو دغه علاقې نه ډاکټرون واستل انجنیرون مې واستل صافیون مې واستل کنه وکیلون مې واستل مطلب دا کنه چې په هر شوبه کې کنه مو دغه علاقې نه پاکستان ګډ ورته خلک ورسو بیا چې رزلټ نه وی کنه هر ځکه کنه د میډ سکول فرست پوزیشن وخلی دا جهل په پټو کې درنا کروند کرا دا جهل په پټو کې درنا کروند کرا پتا دشتو کې دوا کرل ګلان کروند کرا زما کروند کرا د هر چا کروند کرا زار شما قربان شما لتا کروند کرا په بوټ کې ها کناور میش په ساوث وزیرستان کې هر کل تقریبا کناور میش ساوث وزیرستان کې میش سکول په ټاپ پروګرامي علم غوا پسې بلبل شاه علم غوا پسې بلبل شاه پشان د ګل شه چې هر څوک یې بیاوینا بس دغه ارمون دی مو وکنه ورې شبدک ش مثال مو ته د پته لګیدل چې مو د سکول او جوړو کان شبدک ډېر تکلیفونه رسي مو تکلیفونه رول کنه مو شوګر شه د مسکولې بي وړ او د علاقه هدا سے پوته وکنه ورې ایجوکیټډ خلک نو پکې خو مو دا خواهش ته کنه چې د مو علاقې بچای د مو د کوم بچای کنه ور هر دي تا ورسېږي او ښه تعلیم وکړو کنه ویل چې دای رونی وی ته شي کنه ور چې تعلیم انسان په تیار کړي سره د سکول د امریکا چرغلا جاگا ہے عبداللہ صنف موسیٰ خان دو پر 700 کئی کے نرسری ایک اس پر کلاسینا کے جو سیکنڈ پوزیشن پر